بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. ګرانو هیوادوالو، درنو خویندو ورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د جوزات 23 شنبه په هیواد کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د دوهم پړاو ورځ ده. بل سبا به موږ ټول انتخاباتي مراکزو ته ورځو او د خپلې خوښې کاندید ته به رایه ورکوو. دا ورځ په افغانستان کې د ثبات او ولسواکۍ د لا پیاوړتیا او ټینګتیا لپاره ډېره مهمه ده. ګرانو هیوادوالو، د انتخاباتو په اول دور کې له امنیتي تهدیدونو، باران او سړو سره سره زموږ هیوادوالو په خورا مینه او علاقه د جمهوریت ریاست او د ولایتي شوراو په انتخاباتو کې برخه واخیسته او د خپلې خوښې کاندیدانو ته رایه ورکړه. د انتخاباتو په لومړي پړاو کې زموږ د خلکو پراخ ګډون په نړۍ کې ډېر ښه انعکاس درلود او نړیوالو ته مو وښوده چې زموږ خلک د ولسواکۍ پر بنسټ د خپل هیواد ثبات او ترقي غواړي. د جمهوریت ریاست د دوهم پړاو په انتخابات کې به تر لومړي پړاو په ډېر زیات شوق برخه اخلو او خپله رایه به استعمالوو. هموطنان عزیز، انتخابات یک پروسه نهایت مهم ملی است و اشتراک در آن وجیبه ملی و وطنی همه ما شمرده می شود. سهم گرفتن تمام خواهران و برادران در انتخابات در حقیقت قدم بزرگی به سوی آینده درخشان کشور است. انتخابات بر توانایی‌های کشور می افزاید و کشور را هرچی بیشتر باثبات و نیرومند می سازد و اعتقاد مردم ما را بر مردم سالاری به نمایش می‌گذارد. به تمامی ادارات حکومت به خصوص نهادهای امنیتی اکیداً هدایت می‌دهم که از هر گونه مداخله در امور انتخاباتی اجتناب ورزند. خواهران و برادران عزیز، من از تمام شما عزیزان میخواهم که به خاطر یک آینده باثبات، مطمئن و آباد به روز شنبه 24 جوزا به مراکز رایدهی بروید و به کاندیدای دلخواهتان رای بدهید. نیروهای امنیتی کشور به همکاری شما هموطنان عزیز برای تأمین امنیت انتخابات آمادگی دارند. در اینجا از کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی میخواهم که در تمام جریان انتخابات تا اعلام نتایج نهایی مطابق به قوانین نافذه کشور با بی‌طرفی کامل کار کنند و این پروسه ملی را شفاف به فرجام برسانند و به این ترتیب افغانستان عزیز را صاحب نهادهای معتبر مردم سالاری بسازند. هموطنان عزیز، بیایید به روز انتخابات همه ما به پای صندوق‌های رایدهی بریم و به کاندید دلخواه خود رای دهیم. ګرانو وطنوالو، راځئ د انتخابات په ورځ موږ ټول هیوادوال انتخاباتي مراکز ته ولاړ سو او د خپلې خوښې کاندید ته رایه ورکړو. ومن الله توفیق. آباد اوسئ.